خبر ده پاکستان د پاسپورت د نړۍ په کچه بدترینه پاسپورت بلل شوی دی. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. هنلي پاسپورت انډیکس په 2022 میلادي کال په نوم په درجه بندۍ کې د پاکستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ په کچه بدترینه او کمزوري ترینه پاسپورت په توګه ثبت کړی دی. دغه ادارې یو کال مخکې هم د پاکستان د پاسپورت نړۍ څلورم بدترینه پاسپورت بللی و. نوی په درجه بندۍ کې له مخې د پاکستان د پاسپورت لرونکي کولی شي چې یوازې د نړۍ 22 هیوادونو ته لاسرسی ولري. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو نړیوالو چارواکو شنونکي وایي چې اقتصادي، سیاسي او ترهګري ضد د مخنیویو تګلارې په پاکستان پاسپورت بدنامۍ لامل شي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.